د پښتو خزینه سندرغاړو په باره کې به تاسو ډېر عجیبه معلومات اورېدلي وي چې څنګه د ټي وي د سکرین نه لاړې او بیخي ورکې شوې. خو نن درته د پښتو ډرامو او مشهورې څېرې شګفتي باره کې معلومات درکوم چې هغې ولې ډرامې پرېښودي او نن سبا چرته ده او په څه کارونو باندې مصروفه ده. قدرمنو شګفته به تاسو ټول پیژنئ ځکه چې څو کاله وړاندې به د هغې ډرامې په سی ډي او ټي وي باندې چلیدې او ډېر مینوال یې لرل. د وخت په تېرېدو سره چې هغه څومره مشهورېده نو یو دم د ټي وي او سی ډي د سکرین نه ورکه شوه. د هغې باره کې ډېرو خلکو مختلف معلومات شریکول چې ګینې هغه بیا ډرامو ته راځي او یا هغه بیماره ده او یا داسې نور. خو تر کومه پورې چې موږ معلومات راټول کړل نو اخر همدې حقیقت ته ورسېدو چې هغه ژوندۍ ده، ښه روغه جوړه ده، خوشحاله ژوند تېروي، خوشحاله کورنۍ ده او هیڅ قسم تکلیف ورته نشته. واده یې کړی دی نو ځکه یې ډرامې پرېښي دي. تاسو ته معلومه ده چې که پښتنې ښځې ډېرې هم ازادانه ژوند تېروي او ژوند یې تېر کړی وي خو چې کله واده وکړي نو بیا د خپل خاوند خبره مني او د خاوند لپاره هر څه کولی شي. نو دا د پښتنو ښځو یو لوی صفت هم دی. نو ځکه خو شګفتي همداسې وکړل او د ډرامو نه یې د تل لپاره توبه وویسته. شګفته د خپل وخت یو مشهوره اداکاره وه او تقریبا د پښتو په ډېرو ډرامو کې مختلفو اکټرانو سره کار کړی دی. خو کیدای شي یوه لویه وجه یې دا هم وه چې هغې ځکه ډرامې پرېښودې چې نن سبا پکې ډېره بې حیایي شروع ده. ځکه د هغه وخت ډرامې دومره کلاسیک او مزیدارې وې چې کور کې ټولو خلکو په یو ځای کتلی شوې. نو قدرمنو د شګفتي باره کې دا معلومات همدومره وو. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.